دغه انقلاب نور ختم دی، دغه انقلاب طالبانو ګټلی دی. دا خلک په واک باندې ناروا منګولې چسپوي. د دې قصه باید نور زر تر زره ټوله شي، ځکه معنا نه لري. یعنې چوکاټ باید موجود وي، یو چوکاټ باید موجود وي. دومه خبر دا ده چې دغه جګړه امریکا شروع کړې وه، اساس په دې جګړه کې امریکا او طالبان دي. پاتې شوه د افغانستان د حکومت لوری دا د سیوري لاندې راپورته شوی جهت و چې د همغه تشعا لاندې باید بیرته خپله بستر ټوله شي. نو ځکه د دوحې توافقنامه چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ شوې وه هغه باید اساس وټاکل شي او د همغې اساس لاندې باید دغه نور مسایل حل شي. دا ډېره اساسي غوښتنه ده، ډېر اساسي ټکی دی. او که چیرته د امریکایانو سره یو قرارداد وي، د دوی سره بل قرارداد وي، دغه ډېر قراردادونه په درد هم نه خوري. د همغې قرارداد تر سیوري لاندې باید دغه ټول مسایل حل شي او په دې باندې تاکید کړل، په نه منلو یې تاکید کړل د افغانستان د حکومت د لوري خوا. معنا دا ده چې دوی ځان ته یو هغسې تشخص ورکوي چې هغه دوی ته متاسفانه حاصل نه دی. دوی د یو مستقل جهت په توګه باندې غواړي عرض اندام وکړي چې هغه متاسفانه دوی ته حاصل نه دی. دوی د امریکایانو تصویر لاندې راپورته شوي دي. د همغو تصویر لاندې باید بیرته نور ورټول شي. ګورئ، د افغانستان حکومت چې د استقلالیت کومه مظاهره کوي دا یو دروغجنه مظاهره ده. دوی چې کومې غوښتنې لري دا اشتباه غوښتنې دي. دلته حکومت کاملا تجرید دی، ولس ورسره نشته، هیڅوک هم ورسره نشته، بینالمللي جامعه حمایت ورسره نشته. دوی خپل سقوط رانږدې کوي په دې خبرو سره. دوی که هیڅ شی هم ونه مني بیا به په افغانستان کې صلح راځي. که د دوحې توافقنامه د دوحې دغه مذاکرات ناکامیږي بیا به هم سوله راځي، خو دا به بیا داسې سوله وي چې دا خلک به په افغانستان کې بیا ژوندي نه وي، بیا به یا به تښتېدلي وي او یا به دلته مړه کېږي. موږ دا وایو چې پخوانۍ تجربې باید تکرار نه شي. راځئ اوس دغه د سولې دروازه خلاصه شوې ده، د دې نه حد اعظمي استفاده وکړئ، معقوله استفاده ترې وکړئ. تاسې په څه باندې نازېږئ چې دومره د کلک موقف نه تاسې یا د قوي جایګاه نه تاسې خبرې کوئ؟ تاسې اصلا موقع نه لرئ، تاسې اصلا ځای نه لرئ. په دې ولس کې تاسې تجرید شوي یئ، د ولس نه رټل شوي یئ، دا ولس په تاسې باندې هیڅ نوع باور نه لري. دیموکراسي عملا سقوط کړی په افغانستان کې، جمهوریت عملا په افغانستان کې سقوط کړی دی. دغه اوس هم د توپ او د تیارې په زور باندې په ولسونو باندې یو محشر روان دی، یو بده ورځ روانه ده. بناء زموږ غوښتنه دا ده د حکومت نه چې تاسې د لجاجت یو محدود چوکاټ هم لرئ او د لجاجت یو محدود وخت هم لرئ. زه وایم چې په ځای د دې چې په تور مخ باندې د دې ولس نه ورکېږئ، د هغې نه ښه خبر دا ده چې تاسې حد اقل هغه د خپل مخ اوبه حفظ کړئ. امریکا دغه زور لري، خو دغه امریکا په آخره په 90مه دقیقه کې اقدامات کوي. او زه د دې نه مطمئن یم چې کوم خلک چې د امریکا د یوې غلامې ادارې په حیث باندې د امریکا سره دلته موظف دي، هغه به د امریکا د معمولي غوږ تاولو سره هر څه حکومت د افغانستان د ولس سره جفا کوي. مشکل دلته ده چې د افغانستان د ولس د غوښتنو سره دغه حکومت په ټکر کې دی. خو که چیرته سبا ته هم امریکا د دې خلکو غوږ پې تاو کو او یا یوه چوکه په دې سر باندې وویل بیا به خیرات وي. امریکا دلته دوه مخیزه لوبه کوي. امریکا خلکو ته دا ښیي چې دغه حکومت یو مستقله اداره ده، د انتخاباتو په اساس باندې راغلی دی، چې دا ولس ته معلومه ده چې دا انتخابات یوه ډرامه وه او دې خلکو په ناروا قدرت باندې چندونه. زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې امریکا دلته دوه مخې لوبه کوي. امریکا هم په دې تلاش کې ده چې یو څه د مسله وغځول شي، ځکه دوی د جدول زماني مطابق په 14 میاشتو کې کېدای شي نهایي وتلو ته آماده نه شي. نو دلته چې 15
پنځه میاشتې شپږ میاشتې د زندانیانو مسله وځنډېدله. نتیجه څه شوه؟ نتیجه دا شوه چې موږ ژمي ته ورسېدلو. جګړه خو په دې وخت کې همیش تیزه وه، په دې کې هېڅ شک نشته. دغه وخت د جګړې د تیزوالي دی، ځکه موږ بیا ژمي ته ژمي ته ځو. ژمي ته چې لاړ شي، په ژمي کې په طبیعي شکل باندې په افغانستان کې جګړه کمیږي. نو د افغانستان حکومت د خپل مصلحت په خاطر باندې ډیر ستراتیژیک پلان په اساس د زندانیانو مسله شپږ میاشتې وځنډوله. دلته بین الافغاني مذاکرات به یو څو ورځې به په دې کې تېره شي، کشمکشو کې موږ به لاړ شو ژمي ته. په ژمي کې نظامي فشار هلته کم وي. چې نظامي فشار کم وي، 4 میاشتې به دوی بیا هم د تخت الوقت په ګدۍ باندې به ناست وي. مسله دلته یوازې د قدرت مسله مطرح ده، مسله یوازې د منافعو مسله مطرح ده. که چېرې دغه حکومت بیا هم ځان رامنځته نه د ولس دپاره د منلو وړ دی دا حکومت، نه د طالب دپاره د منلو وړ کومه چاره به کاروي طالبان؟ څه به کوي؟ اخرنی صفر آپشن به بیا دې ته ورسره رسېږي چې دا مسله به بیا په زور باندې تصفیه کېږي. او په زور چې د 48 ناټو ملکو په مقابل کې هغې خلکو ثابت قدمه پاتې شول. د دغې اردو، د مجهزې اردو، د پولیسو، د امنیت، دې ټولو په مقابل کې ثابت قدمه پاتې شول. اوس چې د امریکا حمایت د دوی نه هغه شي منتفي شي، نو ته څه فکر کوي چې دا بیا طالبانو په مقابل کې ودرېدلی شي؟ دغه توانایي به ولري؟ ابدا یې نه لري. بله اساسي خبر دا ده چې اوس په اردو کې، په پولیسو کې، په امنیت کې دغه موضوع مطرح ده. دا موضوع مطرح ده چې موږ باید داخلي جنگ ته لاړ نه شو. دا موضوع مطرح ده چې موږ باید تېرې تجربې تکرار نه کړو په افغانستان کې. دا خبر مطرح ده چې موږ په یو بېهوده جګړه کې هغه مصروفه یو. بناء دلته به یوازې او یوازې ارګ پاتې کېږي چې په یوازېتوب باندې ارګ هېڅ شی هم نشي کولی. ارګ او ولسمشر یوازې ولسمشر خو طبعا په ارګ باندې دی حاکم دی، په ارګ باندې حاکم دی. په دې یوه معنی باندې چې ډاکټر صاحب عبدالله حاکم دی، دغه مکمل یو متفاوت نظر لري. بناء یوازې ګلخانه او ډیر محدود ساعت د ارګ دا به د ولسمشر په هغه کې پاتې وي، په ولکه کې به پاتې وي. نور هر څه ولس ته پردی دی، اردو ته پردی دی، امنیت ته پردی دی، پولیس ته پردی دی، ټول شی ته پردی دی. یوازې د اشخاصو ته حده پورې د دې خلکو څخه کېدای شي ځینې خلک متحد پاتې وي. ولې په مجموع کې که تاسو وګورئ د افغانستان خلک، پولیس خو څه د اسمانه نه دي راکوز شوي، یا اردو یا د نور خلک، دا ټول د دې ولس خلک دي، دردېږي، په دې ولس باندې زړه بدېږي او د دې ولس د خیر دپاره حتما فکر کوي. بناء د حکومت دغه اوسنی سیاست چې دی دا د افغانستان د ټول ولس سره، د ټول ولس د منافعو سره په تضاد